د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي خودکفایت ته د رسیدو په پار د مخابراتو سکتور په خپل لومړیتوبونو کې نه ولای او په دغه سکتور کې بنسټیزه اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر تاتارستان کې یوې غونډې ته په خبرو کې ویلي چې اسلامي امارت علمي ځایونه له سیاست څخه لرې ساتلي او د پرمختګ لپاره یې جدي هڅې کوي. بهرنی چارو وزارت وایي د اسلامي امارت او د ایران اسلامي جمهوریت ترمنځ د شوي توافق له مخې د بندیانو د انتقال پروسه یو ځل بیا پیل شوه او 100 تنه په بند محکوم شوي افغان بندیان د نیمروز ولایت د ابریشم بندر له لارې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په حضور کې اسلامي امارت ته وسپارل شول. ملي دفاع وزارت وایي د 215 البدر قل اردو تخنیکي او مسلکي ټیمونو 11 بیلابیل وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. زیاتوي په دغه وسایطو کې 3 زغروال ټانګونه، 14 هاموي ټانګونه، 2 کرینګ، یو فورکلیفت، یو د تیلو ټانکر او 11 رینجر موټرونه شامل دي. د هلمند په موساکلا ولسوالۍ کې د اوبو د ذخیره کولو د 2 بندونو رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د ترانسپورت کمیټې مسؤل وایي چې حرم شریف ته د افغان حاجیانو د لیږد په برخه کې لازمي ترانسپورتي اسانتیاوې برابرې شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د کابل سروبي ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې د 4000 الکترونیکي تذکرو له ویش څخه 1,300,000 افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي دي.